دا اوس کې چې شوي دي پرون وړمه ورځ پېښور کې هغه حسنین نامه یو هلک دی ټیک ټاکر دی ټیک ټاکونه یې جوړول صحیح سلو نو پلار به ورته ویلي چې زویه مه کوه بده خبره ده یا پلانی نو خو ځواني ده ورور جوش دی د انډیا فلمان یې کتلي دي ډرامې یې کتلي دي هغه ورور هغه ډرامه کوي ځان یې جوش وروستی د رښتیا و جوش وروستی هغه ولاړ شي په اور کې ونښتي هغه ولاړ تر دیواله رایلی شي هغه راشي ورور پر چا ټک وکړي خو یو شی نه وي خو ما ستا چې ډرامه او فلم یې جوړ کړی دی دلته دی د هغه چمنه شروع کړي راولاړ شي پر پلار یې ټک وکړي پلار یې مړ کوي مور یې پسې وویشته مور یې زخمي ده نو خدای پاک دې احسان سره وکړي الله دې ښه کړي دا ځوان صرف پر دې خبره چې ته ټیک ټاک مه جوړوه زویه ته څه کوې نن زما او ستا معاشره ولې تباه سوله د معاشرې تر ټولو لوی د تباهۍ یو سبب چې دی هغه دا موبایل شریک دا موبایل بل چا میسیج راته کړی و ول مولوي صاحب تا موبایل پر کتاب لوړ یې شي مال څه تر اخریز زما په موبایل کې د پام شته پر ځان کې ویل پاغه زه ته ګایږم ته ما څه کوې زه تا ته ګایږم زه ستا ډاکټر یم ما مړ شوروه یا نو دا پر کتاب یې شي ما په موبایل کې نه ټیک ټاک شته نه یوټیوب شته نه بل شته یو شی نشته خو راس پکې وګوره نو او ستا موبایل دی چیش نشته پکې نو دا موبایل نه دی موبایل صرف موږ ته دا شی راوښوي زموږ نسل چې را تباه کوي هغې کې موږ ته هغه منفي اړخ چې دی هغه یې راښکاره کوي ورسه بار ملکو جرمني لرته ورسه هغه سهار د اسکول پر ټیم دا نیټ میټ بند کړي ورور ماښام پرې باندې خپل کار کوي بیا یو ګنټه رایله کې هم د مور پلار په نګراني کې زموږ هغې مسلمانان دي کلمه ګو دي الله والا دي لمنځونه کوي راولاړېږي خپل پلار چې دی هغه وژني صحیح سو او د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ چې سخترین عذاب الله چاته ورکوي هغه درې کسان دي د قیامت په ورځ سخترین عذاب الله درو کسان ته ورکوي یو هغه سړی چې نبي یې وژلی د دې سخترین عذاب دی بل هغه سړی چې نبي راولاړ سوی یو کافر یې وژلی سخترین عذاب دی او بل هغه سړی چې خپل بابا یا ادې یا دواړه وژلي ګوره یو سړی راولاړ سو نبي یې قتل کوي شهید یې کوي نبي د دې قاتل به څو سزا نو سخت عذاب دی یا یو نبي راولاړ سو کافر یې مردار کوي د دې کافر به بیا اوس یو عام مرګ دی یو د نبي د لاس مرګ دی د دې به څو سزا د الله رسول فرمایي چې څوک راولاړ سو بابا یې مړ کوي ادې یې مړه کوي بابا او ادې دواړه مړه صحیح سو نن زموږ موبایل د منفي اړخ د لارې هر سړی په پوه دی هر سړی په پوه دی موږ ته داسې لارې اسانه کې موږ ته داسې راخلاصه کړې د لارې هېڅ شی خالص به ته چیش کوې پر یهودو نصاراو به ته نه ګایېږې پر قادیانیت به نه ګایېږې زه پر قادیانیت وګایېږم او زما بیان مخ ته نه لکوي بلکل نه کوي زه د طالب توری ووایم صحیح سو بیان بس بلکل بلاک می کې و ماته مطلب هغه الارم راکړي چې ته چیش کې خیر دی ته خبرې کوې ته د شام بیان وکړه د شام بیان مخ ته نه لکه بلکل اجازه نشته دونه لوی تبلیغ کافرانو یهود نصاراو شروع کړی زموږ هغه راولاړ سو د هغه یهودو نصاراو په تبلیغ کې رالو خپل دین ته تاوان ورسوي خپل مور پلار ته تاوان ورسوي تا ته چې دا دونه لار اسانه کړې موږ قانون نه لرو آیین نه لرو وروره هر سړی چې هر څه کوي کې نبي ته شکنځا کوله کې و قرآن ته کوله کې و الله ته کوله کې قرآن نعوذ بالله په نالۍ کې غورځوي کې ابوبکر صدیق ته شکنځاوي کولې کې حضرت معاویه ته شکنځاوي کولې په ښکاره یې کولې په مجلس کې کولې په جلسه کې کولې په اجلاس کې کولې هېڅ قانون نشته دا ته د سپی ژوند وایي په سپی کې قانون نشته دا نسته چې دا تور دی دا سپین دی دا لوی دی دا کشنی دی دا خټل دی دا بل کوتری دی دا نسته داسې زموږ په ژوند کې دا خبرې نسته که یو سړی حضرت معاویه ته شکنځا کوله برملا یې وکړه یو سړی ابوبکر صدیق ته شکنځا کوله برملا یې وکړه که یو سړی پر ګوټو باندې د الله نوم لیکي برملا یې وکړه که یو سړی په ښکاره شراب خرڅول برملا یې وکړه که یو سړی راولاړ شو د محمد رسول الله هغه مطلب ګستاخي کول هغه کارټون ماټون شی مې جوړ کړی ولو برملا یې وکړه دا و ژوند دی دا اوس ازادي ده دا و جمهوریت دی دا نه دی دا د سپی ژوند دی ورسه جمهوریتونه خو دا نورو ملکو هم دي بابو کې ته وکړه یو مسلمان دي تصور وکړي د عیسی علیه الصلاة والسلام العیاذ بالله د ګستاخۍ دا مشته الله او رسول رسول چې به چشته کړي عیسی علیه السلام ګستاخۍ به نه کوي لیکن که یو مسلمان وکړي بیا ته خالي وګوره لیکن په هر ځای کې د محمد رسول الله کول کیږي
دا د موبایل ما ته لار راوښولې یو سړی یو زنانه په خپل کور کې ناست په چاردیواري کې ناسته در اوسه د همسایګانو کور نه دی لیدلی په نیویارک په اسټرالیا او په کینیډا او په لندن او په ګرد دنیا دا پوه ده تا ته خبرې کوي هغه دغه شی دی تا ته مفت درکولی په 3 روپۍ تا ته ټوله شپه خبرې درکوي وړه په څو درکوي وړه تا ته په څو درکوي اوبه په څو درکوي دوا په څو درکوي ستا زړه چې دړکن به بند سو والونه به بند د هغو دوا په څو درکوي صحیح ده په هغې کې د چیش نسته ګټه نسته دلته په دې کې ګټه ده زما او ستا ایمانونه یې ویوړو زموږ حیا یې ویوړو زموږ د ښځو عزتونه یې ویوړو زموږ د ښځو عزتونه د الله رسول فرمایي بدترین عذاب به د هغه ځوان چې خپل بابا یې وژلی یا ادې وژلی او دغه ځوان راولاړ سو صحیح سو روایتو کې راځي چې پیغمبر اسلام څه چا پوښتنه وکړه چې رسول الله د بابا او د ادې حق د بابا او د ادې حق څه دی د الله رسول ورته وپن بابا او د ادې حق جنت و جهنم دی د بابا او د ادې حق چیش دی جنت و جهنم کدی احترام وکي اکرام وکي عزت وکي جنت ته ځي او کدی به اکرامي وکي به احترامي وکي به عزت وکي جهنم ته ځي بدات به خبره د دې دوه خبرو په اخو بل خبره نشته او بیا روایتو کې راځي البدايه والنهايه مولوی صاحب فرمایي ابن کثیر او یو الک چا واقع بوي چې بوي ته نو بیا هغه وتړي چې وتړي دا زنجیران به ورواچول زنجیران به خلاص زنجیران به ورواچول زنجیران به خلاص اخر هغه ورته تاریخ دا و چې شدی مر زنجیر ورواچو د زنجیر خلاصي بیا د دې چې کوم راهبان ولو د دې چې کوم بزرګانو عیسایانو دا مسلمان الکه نیولې وو بیا پښتنه جنې وکول ستا مور ژوندۍ ده اولوز ما مور ژوندۍ ده هغه راهبانو دا ورته ویل ول دا کم چې موږ ته زنجیر درواچو او زنجیر برته خلاص هغه د مور دعا ده مور دعا درته وکي بیا دې کور ته را بیا غي لقي ولته خلاص مشتانو سو بندولې بیا چرالي بیا پښتنه وکړه د مور پښتنه چې وخت څنګه حال احوال دول داسې وسو دا ټیم کې به زنجیر خلاص هغه زوی ما دعا درته کوم مور به دعا شروع کړه یا الله زما د زوی حفاظت او فرمایي زوی هلته به زنجیرانو تړلی صحیح سو زنجیر به وشلید ولګوي اندازه ولګوي یو سړی د خپل ادې پر وژو راخستی وله مطلب هغه به شله ویا بار څه و عبدالله ابن عمر په مخه ورلی حضرت عمر فاروق زی پوښتنه یې ځینې وکړه ویل حضرت د دې د ادې د حق به زه خلاصم د ادې حق مې ورادا کړي چې دا ما زه پر وژو ګرځوم هغه ورته ویلې چې ته کله د ادې په خېټه کې وې نو ښایي تقریبا څو میاشتې ته چې در څو د ادې په خېټه کې یعنې 5 میاشتې خو وې د یوې سا حق دې نه دی ورادا کړی چې ستا دې کومه سا اخیستله او ته په خېټه کې وې د یوې سا حق دې نه دی ورادا کړی یوه سا ډېره ده که لږ سبحان الله جبريل امين عليه الصلاه والسلام د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيامت کړه دي د الله رسول ته پر نه يم په خبر یو خبره به درته وکړم خبره ستا کومه خبره ول چې کله هغه وخت راورسېدی چې چا د خپل مور سره د نوکرې سلوک کوي نوکر نه د مزدوره که اولاد ل خپل مور سره د نوکرې سلوک کوي ستا څه کار دی زه نسم کولی ورسه په خپل وکه ورسه مور ماته ډوډۍ را برابر کا ورسه مور زما کالی ته استری کا ورسه زما کالی را پرینځه نو خدای شاندې وکاو دا شاندې وکړو د الله رسول فرمای بس نو مپ چې ګرځي دا قیامت دی دا قیامت دی او دا خبره ده صحیح سول خدای دی وکي چې یو سړی مسلمان دی ولی الله دی ولی الله صحیح سو سر وکال روزي نسی او مور چیشته مور مشرکه د يهودیت د نصرانیت د کافر د جهنمی دا و لا پرتا باندې عزت کول احترام کول دا فرض دی د دې کافری مور تر شو لاندې ستا جنت دی د الله نه پرمانی د ټول هغه مکوه چې په کوم ځای کې د الله نه پرمانی راته د مخلوق ته چیش بنه کوي اطاعت بنه کوي دلته په دې ځای کې ولی الله دی الله والا د قران حافظ دی عالم دی بخاری او مسلم یاد دی قران یاد دی مور کافر ده دی د مور خدمت کوي مور پر ځکه جر ورځه ته پر نفل ولاړ یو پر نفل ولاړ پر پرز ولاړ مور د ځکه چې ازوي جر سلام درځو جر ورځه دا د مور د پلار ځای دی وسنتی سره برابر وای وسغه هغه سپینو خبرو والا دی هغه یو چینل واغه مې وکتای نو هغه ویلې چې د پلار ډرایور ولو دا 15 شپه پېښور کې کور به چلیرو بل خاطه به خامخا نو دی به شپې به کولې چې دوی په پیدا کې نه هغه زوی را ولاړ سلو چې شو کو او دا زوی چې را روان دي دا شرمنده دی مخکې پټ کړو دي نه سم را روان دا چې کړی لکه ډرامو کې چې خلک څه کوي
الله رسول فرمای وې درې دعاګانې الله رب العزت نه ردی 3 دعوات مستجابات لا شک فيهن په دعا قبلېدو کې وزر شک نشته. دعوت الوالد د بابا دعا ده، د بابا دعا ده. مال ابو الڅخه خلک راغلي والمولوي استاذ موږ دکان ابتدا ده تبع وکي. اوس الحمدلله چې وخت تیریږي لږ عايشه نور مې سپیزنم نور مې سپیزنم سید لاس مې چې کېدو بنه سره خطا باسو نو تبه دعا لراسي نو مصروف مې په منډه هم یعنی زما د ورځې درې جلسې زما د ورځې درې جلسې منډه خلک بیا زنانې بیا مسلې تروانې یو خیرن دکان خلاصوي د اوس نو کې ولا استیانو بس د یواره یو ودغه اخیرا نه دغه اتیج ډیر پر مې هغه بریاني را روانه نو بس مولوي صاحب نه استصویرونه سړی دا خلک په بل شي ولاکه پوهېږي نو ما ته وایي مولوي صاحب داسې دغه ده دعا ده زموږ ابتدا ده یو زما شناخته دی زما عزیز دی زما قریب دی زما شاګرد دی مجبور یم خامخا ورسره ځم سبا به مې ځای وویني بیا وایي چې مولوي صاحب درواغ وایي ټیک ټاکران زامن خو ډېر دي نو زور ته ولې په مور دعا نه کوي چې په ما کوي په بل تو دا نه پوهېږي ولې په مور نه کوي مور ژوندۍ ده و دا بل بیا نور ته مال د مور دعا ډېره قبلېږي که زما چې تا ته وکړي ویا د مور نو مال ولې په مور نه کوي دعا چې په ما کوي مور ته کور ته ورته دې ما ته دعا وکړه دا څه معنا چې مولوي صاحب زغلی څه دا څه معنا چې شي دی یعنی ستا اوله ابتدا د دکان په دا خبرو ده نو وروسته به دې څه نو ابل ورته ویل مال مولوي صاحب داسې غټ ځای مخلاص کړی مال ولې په مور دعا نه کوي د شاه جبر دروند تورې دی او دروند تورې ولې په مور دعا نه کوي په ما کوي یاره چې وتی رخصت ولا کا خسته دي بیا وایي چې مولوي صاحب ډېر متکبر دی او ډېر متکبر یم دون عجزي مې ولا که خوښه د چې تر هغه نه نه دي پیژنم والله کدا پیژنم چې تور یې که سپین یې دوست یې که دشمن یې په دام نه خبر او زه ستا سره پاوایم دا نشي کېدلی ډېر متکبر یم نو تا ولې دون عجزي په مخه راخسي زه دونه متکبر یم صحیح سو لاړ ان شاء الله العزیز چې زما بیان راشي داسې بیا اړې لکه بجلي چې کرنټ ورکړي نه داسې به دا ګوتم ژر بیان اړوم ولې د پلار د مزاج مطابق بچي راځه دعا مو وانسته ورور درواغ ونه سره وایي نو دا تکبر الله رب العزت ما پستر ګوډن کې زه تکبر د وجدا کو سېسو ما والله زخ په خپل زړه خبر یم الله په ما خبر دی خدا ترتیب نه دی د ژوند نه دی کدا کوم څه ابتداوي شروع کوم زستا بیان ته پاتېږم یار خلکو کارونه دي خدمتونه دي مسلې دي مجلسونه دي روغ دي صلح دي د طلاق مسلې دي او تو ورکیالته زوره ورته کاین اخلاص کړي او درېمه خبره ودعوه المسافر بس بیا ان شاء الله ولازم سبق په دغه ځای بس کو خیر عزیزان الله رب العزت دا کم چې دا لک خپل بابا وشتلې دی الله رب العزت جنت الفردوس نصیب کړي الله دې زموږ معاشرې ته هدایت وکړي الله دې زموږ بچانو ته هدایت وکړي الله دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي الله دې زموږ زنانو ته هدایت وکړي الله دې د زموږ معاشره نور نه را تبا کوي الله رب العزت د دې معاشرې چې د خرابوالی روان دي د خرابوالی د الله جن وباسي الله دې د رسوایي او د شرمندګۍ او د بې عزتۍ وساتي او د داسې مرګ دې الله وساتي نه دې الله موږ ته توفیق راکړي چې د بابا وادي سره داسې وکړو نه دې الله زموږ اولاد ته توفیق ورکړي چې هغه زموږ سره داسې وکړي او الله دې هیڅ چا ته توفیق نه ورکړي الله دې ویل اولاد القبول منظور وکړي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مشتمرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد